بعض خلک وایي لکه په حلالو پسې به حلال شي، بعض خلک وایي دې له دوخ د ایمان ته دلته ږدو، نو چې ایمان دې کېښود ته په خپله په ځان ګواهي کې ایمان ته دلته ږدو. او طلاق او قسم، یو سړی شیطان نه راغی ویل زه ستا په شانته کېدل غواړم، مې لکه زما په شانته څه کوې؟ ویل نه. ویل اخي څه وجه ده؟ ویل دا زړه مې غواړي چې ستا په شانته شم. ویل صحیح ده، اوس بیا در وښیم چې زما په شانته کېدل غواړې. دروغ ډېر وایه، دروغ. قسمونه ډېر خوره، قسمونه. او طلاق ډیر اچوا، طلاق اوس ډیر خلک دي کنه ابل ما چاته پلان کې نو طلاق اچي مالدار دي نه اچي، دا خو بول دي، دا خو څه شل پیری طلاق کړی دا اوس څه طلاق کوي؟ طلاق دي چې واچول ثلاثه جدهن جد وحدهن جد الطلاق والإتاق واليمين، درې کارونه دي، رښتیا هم رښتیا دي، دروغ هم رښتیا دي. مړی ته آزاد دي، قسم دی غول به ما ټوکې کولی او ښځې دې ویلي یو دوه درې، بیا وایي زما خو قار راغلی او ګیس مې سر ته ختلی او شکر مې های و، شکر دې های و که زیر و. دا تا خو مرداره وکړله که نه؟ ستاسو اوس ټوپک یو سړي ته یې ونیسي او بیا ویل که زما شکر تېز و، او یا په قار ومه یا په غوسه ومه، ځکه مې دا سړی ویشته. نو دا درې کارونه داسې دي. دا طلاق په حلالو کارونو کې، په رواو کارونو کې الله ته ناخوښه طلاق دی. نو چې کله دا څلور خبرې شیطان ورته وکړلې که نه، بزرګو ته یې ویل چې دا یوه هم نه کوم. شیطان جاړي خاورې په سر باندې اچوي، ویل زما نه خوري، د کمال خبره ویستله، په دې باندې موږ دا خلک جالونه او تخرو، په دې خلک موږ دوکه کوو.